بسم الله الرحمن الرحیم. د تیر درس په دوام نن موږ تاسو په کویک بوکس پروګرام کې په دې باندې خبرې کوو چې څنګه کولی شو په کویک بوکس پروګرام کې موږ تاسو ملټیپل کرنسی فعاله کړو. دا چې ملټیپل کرنسی څه شی ده، څنګه فعالیږي، څنګه هغه څخه استفاده کوو، وروسته خبرې کوو. په همدې شکل کلاس او ملټیپل سایت. نو زمونږ ستاسو د نن ورځې درس ملټیپل کرنسی، ملټیپل سایت او کلاس دی چې څنګه کولی شو دغه درې آپشنې په کویک بوکس پروګرام کې فعاله کړو تر څو ته استفاده وکړو. ملټیپل کرنسی څه دپاره استعمالیږي؟ که چیرې زمونږ ستاسو داسې بزنس وي چې په هغه بزنس کې موږ او تاسو خرید و فروش د یو نه زیاتو کرنسیانو باندې کوو. مثلا په افغانستان کې زیاتره کاروبار چې تاسو وګورئ اول خو په افغانۍ وي، خو د افغانۍ تر څنګ ورسره ډالر هم استعمالیږي. تاسو پوه شئ په خبر باندې. که چیرې ستاسو کاروبار په یورو باندې اوسي یا بعضې بزنسونه داسې چې مطلب زه یو بزنس لرم، زم دوبۍ نم جنس راوړم، زم هندوستان نم جنس راوړم، پاکستان نم جنس راوړم، نو طبعا ما سره ملټیپل کرنسی دلته باید موجود اوسي. نو دلته اوس ملټیپل کرنسی استعمال شوه، نو زه مجبوره یم چې په خپل بزنس کې هم انډین روپیز، هم پاکستانی روپیز او هم د دوبۍ کم کرنسی چې ده هغه فعاله کړم. یا په همدې شکل بعضې کسان د چین نه مال راوړي، نو هغه مجبوره دی چې یا د چین یا د جاپان هر ځای نه چې راوړي د هماغسې کرنسي فعاله کړي په کویک بوکس پروګرام کې. ځکه چې که چیرې ته خریداري په هندي روپیز باندې کوې او هغه ته په افغانۍ دلته رسې، دا خو حساب ګډوډ کېږي. نو مجبوره یې په پرچیز چې تا کړی په انډین روپیز باندې تا کړی، هغه دلته په انډین روپیز باندې ورسې، یعنې کرنسي ورته انډین روپیز واخلئ که غواړې چې دقیق ستا حساب کتاب وشي په کویک بوکس پروګرام کې. بله خبره د کلاس ده. کلاس موږ دې دپاره استعمالوو، زیاتره وخت دا موږ د جاب دپاره استعمالوو په پروژو کې. مثلا چیرې موږ څو پروجیکټه ولرو، یعنې څو پروجیکټه موږ اخیستي د یو خارجي ډونر څخه، او د هغه ډونر څخه موږ پیسې ترلاسه کوو او بیرته د همغه پروجیکټ دپاره یا د همغه جاب دپاره موږ مصارفات ترسره کوو. اوس که چیرې تاسو غواړئ دا جدا کړئ چې دغه پیسې چې ما ترلاسه کړي دي او دغه مصارفات چې ما کړي دي د کم پروژې دپاره کړي، نو موږ او تاسو باید څه وکړو؟ په کویک بوکس پروګرام کې کلاس فعاله کړو او همدغه پروژو په نامه باید کلاس جوړ کړو او همغه کلاس د همغه پروژې مربوطه ټرانزیکشنونو سره استعمال کړو. مثلا که چیرې زه د ایچ آی وي په باره کې کم پیسې ترلاسه کوم، یعنې کم پروجیکټ چې ما چې د ایچ آی وي په نامه باندې جوړ کړی دی، کم فنډ چې زه ترلاسه کوم او هغه ټرانزیکشن په کویک بوکس کې زه ریکارډ کوم، نو زه باید د ایچ آی وي هغه کم کلاس چې دی د ټرانزیکشن د ریکارډ کولو په وخت کې هغه ورته انتخاب کوم. که چیرې دا د وومن کپاسیټي بلډینګ په مورد کې دا پیسې چې زه ترلاسه کوم یا د مصارفات چې زه په کویک بوکس کې ریکارډ کوم ترسره کوم، نو د ټرانزیکشن د ثبت کولو په وخت کې زه مجبور یم ریلیونټ کلاس انتخاب کوم. که سبا مانه رئیس پوښتنه کوي چې لکه ما ته صرف د ایچ آی وي اویرنس کم پروجیکټ چې دی د عوایدو مصارفاتو په باره کې ما ته معلومات راکړه، بیا دا ډېر موږ په اسانۍ سره فلټر کولی شو. د کلاس یا جاب په اساس باندې هغه موږ کولی شو د هغه ګټه او تاوان معلوم کړو. نو د کلاس فایده دا شوه. بله خبره د ملټیپل سایت ده. ملټیپل سایت موږ دې دپاره استعمالوو چې د مثال په طور باندې زه د دوبۍ څخه جنس واردوم افغانستان ته، لیپټاپ دي، ایل سی ډي ده، پروجیکټور دي، همداسې نور آیټمز دي ما سره، انوینټري پارټي، او دا بیا زه بیرته خرڅوم په افغانستان کې. خو په افغانستان کې زه څو دانې دفاتر لرم. یو مرکزي دفتر زما په شارنو کې دی، بل دفتر زما په جلال آباد کې دی، بل دفتر چې دی مثلا په یو بل ولایت کې دی، یا په همدغه کابل کې یو دفتر می مثلا په شارنو کې دی، یو په کوټي سنګي کې دی، بل په کمپنۍ کې دی، بل په ارزان قیمت کې دی. اوس که چیرې تا ته جنس راځي، ته د هغه مختلفو سایټونو ته انتقالوې، صحیح ده؟ نو اوس که چیرې ته غواړې دا صحیح مدیریت کې په کویک بوکس پروګرام کې چې تا ته دا معلوم شي چې زما په مین سایټ کې یا په مین دفتر کې څومره انوینټري ما سره ده، څومره ما ارزان قیمت ته لیږلې ده، څومره کارتنو ته مې لیږلې، څومره کوډي سنګي، څومره
کمپنۍ ته، نو د دې دپاره موږ مجبوره سو په کویک بوکس پروګرام کې ملټیپل سایټ څه کو، دا فعاله کو. یو شي ته متوجه اوسئ چې ملټیپل سایټ موږ سره په کراک ورژن کې کار نه کوي. ملټیپل سایټ موږ کولی شو په ټرایل ورژن کې دا استعمال کو. زیاتره شاګردان د دې په مورد کې ما نه پوښتنه کوي چې استاد تا په لیکچر کې د ملټیپل سایټ په باره کې خبرې کړي دي، خو مګم موږ چې کله دا استعمالو ملټیپل سایټ زموږ په کویک بوکس کې کار نه کوي. هغه ځکه کار نه کوي چې تاسو کراک ورژن استعمالوئ. په کراک ورژن کې ملټیپل سایټ کار نه کوي. دوه طریقې لرو د دپاره. یا دا ده چې تاسو ملټیپل سایټ انیبل کوئ، ستاسو په هغه لایسنس ورژن کې د ده ایکسټرا پیسې ورکوئ انټیوټ کمپنۍ ته، د ده لایسنس خریداري کې پرچیز کوئ. او یا دا دی چې تاسو ټرایل ورژن انسټال کړئ په کمپیوټر کې، یو میاشت پورې تاسو کولی شئ په ټرایل ورژن کې ملټیپل سایټ اپشن فعاله کړئ. نو اوس راځم عملي په دې باندې تاسو ته کار کوم. نو کویک بوکس پروګرام خلاصوم. دا چې تاسو ګورئ د کویک بوکس پروګرام هغه اصلي ورکینګ انوایرمنټ دی یا محیط کاري دی. د کویک بوکس پروګرام البته کویک بوکس ډیسکټاپ اصلي هغه شکل چې دی هغه په دغه شکل باندې دی، کویک بوکس ډیسکټاپ ورژن. د تیر درس یو وړه غوندې موضوع مونږ سره پاتې وه، مونږ په هغه باندې بحث نه وکړ. هغه دا و چې دغه د محیط کاري یو لنډه غوندې تشریح هم باید مونږ کړې وای، خو دا مونږ ونه کړه. نو زه څه چل کوم دې نه مخکې چې زه په ملټیپل کرنسي کلاس او ملټیپل سایټ باندې کار وکړم، تاسو ته دغه د کویک بوکس پروګرام دا کوم انټرفیس دی دا تاسو ته معرفي کوم، تشریح کوم. نو دا چې تاسو ګورئ دا د کویک بوکس هغه اصلي کاري محیط دی. ګورئ په کویک بوکس کې مونږ سره 3 نفر ډېر زیات مهم دي. یو زمونږ وینډور دی، د چا څخه مونږ جنس ترلاسه کوو، د کوم کس څخه چې مونږ خدمات یا آیټمس یا انوینټري ترلاسه کوو هغه ته وینډور ویل کیږي. مونږ همیشه د وینډور په مقابل کې اکاونټ پیبل استو او وینډور زمونږ په مقابل کې همیشه اکاونټ ریسیول دی. مونږ چې کله خدمات اخلو د وینډور څخه صحیح ده، نو مجبور استو مونږ د هغه په مقابل کې پیسې هغه ته پرداخت کړو. نو په دې خاطر زه وایم چې مونږ از ا کسټمر د وینډور په مقابل کې همیشه اکاونټ پیبل استو، باید وینډور ته پیسې ورکو. او وینډور چې د ریسیوبل دی چې مونږ دغه کسټمر کیږو، نو کوم خدمات چې مونږ ته وړاندې کوي، کوم جنس چې په مونږ خرڅوي، نو د هغه په مقابل کې زمونږ څخه پیسې اخلي. تاسو پوه شئ په خبر باندې. بله خبر دا ده چې بل کس چې مونږ سره زیات مهم دی هغه په نوم د کسټمر یادیږي یا کسټمرز. کسټمر هغه کس ته ویل کیږي چې هغه ته مونږ خدمات وړاندې کوو یا مونږ په هغه باندې خپل آیټمز یا انوینټري خرڅو، نو دې ته کسټمر ویل کیږي. بیا کسټمر چې دی زمونږ په مقابل کې اکاونټ پیبل دی او مونږ د کسټمر په مقابل کې اکاونټ ریسیول استو، ځکه مونږ کسټمر ته وینډور کیږو، نو مونږ ریسیویبل شو دغه په مقابل کې او هغوی پیبل شو. هغوی باید دغه خدماتو یا هغه انوینټري چې مونږ په هغه باندې خرڅوو د هغه په مقابل کې مونږ ته پیمنټ وکړي او مونږ باید هغه پیمنټ څه کړو، ترلاسه کړو. د دې دواړو ترمنځ چې کوم ډیل واقع کیږي د وینډور او د کسټمر په مابین کې، دې دپاره مونږ سره امپلایي ضرورت دی چې دغه خدمات چې مونږ کسټمر ته وړاندې کوو یا کوم خدمات چې مونږ د وینډور څخه ترلاسه کوو، د دې د پروسس کولو دپاره د مخ ته وړلو دپاره مونږ ته امپلایي پکارېږي، کارمند پکارېږي. نو ځکه دلته که چېرې تاسو وګورئ مونږ سره یو وینډور دی، یو کسټمر دی او یو امپلایي دی. کویک بوکس پروګرام مکمل په دغه 3 کسانو باندې تاسو ته بحث کوي. کم موارد چې د وینډور مربوط کیږي، کم موارد چې د کسټمر مربوط کیږي او کم موارد چې د امپلایز یا امپلایي مربوط کیږي. دلته تاسو ګورئ دغه داسې دا تیر یا ایروسی کش شوي دي یا دا بعضې کمانډونه چې دي دا په شکل د ګرافیک یا په شکل د پکچر مونږ ته طریقې کاري د وینډور ماته ښیي، طریقې کاري د کسټمر ماته ښیي او طریقې کاري د امپلایي ماته ښیي چې زه که چیرې د وینډور سره ډیل کوم، د وینډور څخه خدمات ترلاسه کوم، هغه په کم شکل ترلاسه کوم، د هغه دپاره پروسس څه شی دی. کله چې زه کسټمر ته خدمات وړاندې کوم یا هغه ته
مطلب هغه باندې زه انوینټري خرڅوم یا آیټم خرڅوم، هغه سره هغه طریقې کاري څه رقم ده، څنګه زه مخکې ځم، په کوم طرز العمل باید زه مخکې لاړ شم، هغه اصول د کاري څه رقم دي. په همدې شکل د امپلای. نو ګورئ راځم اول څه چل کوم، وینډور ته راځم. بعضې کمانډونه دلته کم دي، بعضې کمانډونه کم دي، هغه مونږ کولی شو بیا اوس هم فعاله کړو، وروسته هم فعاله کېږي. لکه اوس که چیرې زه لاړ شم وینډور ته وګورئ تاسو، دلته ما سره ډېر کم کمانډونه دي. د انوینټري اکټیویټي په نامه باندې یو کمانډ دی، هغه دلته مونږ سره نشته دی. نو زه مخکې د دې نه چې تاسو دغه ګرافیکل شکل د دې کویک بوکس پروګرام تاسو ته تشریح کړم، زه راځم څه چل کوم، ایډیټ مینو ته راځم، پریفرنسز ته راځم، دې ځای کې آیټمز انوینټري ته راځم، کمپنی پریفرنسز ته، او دې ځای کې انوینټري اینډ پرچیز آرډرز اور اکټیو دا فعاله کوم. ځکه دې سره زیاتره اپشنونه چې د انوینټري مربوط کېږي یا د وینډور مربوط کېږي هغه فعاله کېږي مونږ سره. اوس څه چل کوم، بیا راځم په هوم پیج باندې کلیک کوم تر څو ماته هوم پیج خلاص شي. اوس تاسو وګورئ دا آیکنونه زیات شو که نه شو؟ بلکل زیات شو. راځم څه چل کوم، د وینډور سره دا کم طریقې کاري چې دی، دا کم پروسس د کاري چې دی هغه تاسو ته تشریح کوم. کله چې موږ د وینډور څخه یو انوینټري اخلو، یو آیټمز پرچیز کوو یا یو سرویس موږ پرچیز کوو د هغه څخه اخلو، نو اول هغه ته موږ څه کوو، پرچیز آرډر کوو. ګورئ پرچیز آرډر. د هغه نه وروسته کله چې موږ آیټم ترلاسه کړو، ما مثلا علی بابا کمپنۍ ته یا امازون ته یو پرچیز آرډر وکړو، یا یو بله کمپنۍ وه په افغانستان کې صحیح شوه، پاور لینک په نامه باندې، هغې ته ما پرچیز آرډر وکړو. نو اوس هغه آیټم ما چې کوم په پرچیز آرډر کې ذکر کړی هغه ترلاسه کړو، نو د هغه نه وروسته بیا موږ څه کوو، ریسیو انوینټري کمانډ څخه استفاده کوو. که چیرې دا انوینټري سره بل ووسي نو دلته ګورئ یو کمانډ دی ریسیو انوینټري وذ بل، دا انتخابو. که چیرې د انوینټري سره بل نه وسي، ریسیو انوینټري وداوټ بل کمانډ څخه استفاده کوو. کله چې موږ انوینټري ترلاسه کړه او د هغه سره بل نه وسي، ګورئ ریسیو انوینټري وداوټ بل، یعنی انوینټري مې ترلاسه کړه او د هغه سره بل نه و، نو بیا د هغه نه وروسته ګورئ دلته موږ سره یو کمانډ دی انټر بلز اګینسټ انوینټري. مثلا ما 15 دانې پروجیکټورې خپل د دفتر دپاره آرډر کړې وې، پرچیز آرډر مې جوړ کړو، صحیح شوه. دغه انوینټري ما ترلاسه کړه، ما ته هغه زما وینډور راولېږله، خو بل ورسره نه و. ولې بل نه و؟ ما ته وینډور ویل چې ورور دا جنس وګوره چې دا دې خوښېږي که نه دې خوښېږي، که چیرې خوښ دې شو بیا بل به وروسته درته درولېږم، صحیح شوه. نو په دې خاطر که چیرې مونږ انوینټري ترلاسه کړه، ریسیو انوینټري وداوټ بل، او وروسته مونږ بل ترلاسه کړو، نو اوس د دې وخت دی چې مونږ هغه بل په سیستم کې ثبت کړو، انټر بل اګینسټ انوینټري انتخاب کړو. ځکه تر څو چې زه انټر بل ونه کړم په کویک بوکس پروګرام کې، د هغه انوینټري مربوطه بل په سیستم کې ثبت نه کړم، تر هغه پورې زه پیبل نشم کولی. د هغه وینډور هغه کم اکاونټ پیبل چې په ما باندې پروت دی، پیسې چې په ما باندې قرض دي، هغه زه پی کولی نشم. تاسو پوه شئ په خبر باندې. ګورئ اول پرچیز آرډر جوړو، هغه نه وروسته موږ ریسیو انوینټري کوو. که بل ورسره نه وي، که بل ورسره نه اوسي، موږ څه چل کوو، د هغه بل په سیستم کې رسوو. خو که چیرې بل ورسره و، ریسیو انوینټري ود بل اوسي، وداوټ بل نه، ود بل اوسي، بیا مستقیم موږ پې بل کولی شو، بیا ضرورت نشته چې انټر بل موږ وکړو. ځکه چې دلته ریسیو انوینټري ود بل شو، په دې معنی چې بل ورسره و، انوینټري هم موږ ترلاسه کړه او بل هم ورسره و، نو بیا موږ پې بل مستقیم کولی شو. دلته ګورئ بیا انټر بل راغلی دی او دلته بیا پې بل دی. کله کله داسې کېږي چې مونږ آیټم آرډر کوو نه، آیټم ترلاسه کوو نه، مونږ مستقیم خپل منتلی کم مصارفات چې دي یا روزمره کم مصارفات چې دي هغه په کویک بوکس پروګرام کې رسوو از ایکسپنس، نو د هغه دپاره بیا دې کمانډ څخه استفاده کوو، انټر بل او بیا پی بل. یا مستقیم یو جنس ما ترلاسه که بغیر د دې نه چې زه پرچیز آرډر ورته وکړم، نو اوس هغه ته غواړې کویک بوکس پروګرام کې ورسئ، انټر بل او بیا د هغه نه وروسته مونږ پی بل که. ګورئ پی بل آپشن په آخر کې دی، یعنې تاسو باید دا ټوله پروسه ترسره کوئ، دا به ختمه کوئ، هغه نه وروسته تاسو ته اجازه راکوي کویک بوکس پروګرام تر څو تاسو پی بل وکئ. په همدې شکل مونږ سره کسټمر دی. ګورئ کسټمر مشتری اول زمونږ څخه اسټیمیټ یا کوټیشن اخلي، هغه ورقې نرخګیري چې مونږ ورته وایو، دا کوټیشن اخلي، ځي دفتر ته وړي،
دوه درې دکاندارانو یا دوه درې شرکتونو نه کوټیشن اخلي، بیا هلته دوی ګوري چې کوم ټیټ نرخي د چا هغه قیمت چې ډېر ټیټي هغه سره ارتباط نیسي، ورته وایي چې وروره مونږ تاسو څخه یو کوټیشن وړو، د هغه نمبر دی 40، نو تاسو به ماته په دغه کوټیشن کې چې کوم آیټمز دي د ده 10 دانې جوړ کړئ. نو کله چې کسټمر مونږ ته زنګ وهي، دغه زنګ وهلو ته آرډر ویل کېږي. نو مونږ بیا دا په کویک بوکس کې سیل آرډر په نامه ثبت کوو چې زما څخه یو مشتري یو کوټیشن وړو، د هغه په اساس یې ما ته آرډر راکړی دی، صحیح شوه. نو بیا اول کوټیشن دلته رسو، هغه نه وروسته بیا سیل آرډر رسو. سیل آرډر نه وروسته که چیرې مشتري ته مونږ جنس ورکوو او پیسې نه راکوي، بیا ګوره کریټ انوایس کمانډ دی. یعنې په دې معنا چې مونږ څخه مشتري جنس یې وړ په قرضو باندې پیسې را نه کړې، نو بیا مونږ د دې کمانډ څخه استفاده کوو. تاسو پوه شئ په خبر باندې. هغه نه وروسته چې مونږ کله انوایس جوړ کړو، سبا یا په هماغه ورځ باندې یا یو ساعت بعد د مشتري مونږ ته پیسې راولېږلې، بیا ګورو دلته مونږ سره یو کمانډ دی په نوم د ریسیف پیمنټ، بیا مونږ د دې کمانډ څخه استفاده کوو. کله کله داسې هم کېږي چې مونږ یو مشتري راځي مونږ ته آرډر نه کوي، زمونږ څخه کوټیشن نه اخلي، مستقیم راځي جنس اخلي په نغدو باندې، یعنی یا زمونږ د خدماتو څخه استفاده کوي یا مونږ په انوینټري خرڅو په نغدو باندې، د هغه دپاره بیا دا کمانډ استعمالو، کریټ سیلس ریسیټ. دې کمانډ څخه استفاده کوو. کله چې تاسو سیل ریسیټ وکړئ، نو په نغدو یو جنس یا خدمات په مشتري خرڅ کو او یا هم ریسیف پیمنټ هم وکړو د انوایس په مقابل کې، دا پیسې ځي ان ډیپازیټډ فنډ اکاونټ ته. کویک بوکس کې مونږ سره یو اکاونټ دی په چارټ اف اکاونټ کې په نوم د ان ډیپازیټډ فنډ، دا پیسې هلته ځي. بیا مونږ کولی شو هغه پیسې ډیپازیټ کو یا کیش آن هینډ ته یا پی ټي کیش ته یا بانکي اکاونټونو ته. یعنې په دې معنا چې کله مونږ د مشتري څخه پیسې ترلاسه کړو، هغه پیسې په نورمال شکل باندې ځي ان ډیپازیټډ فنډ ته، بیا مونږ کولی شو هغه پیسې د هغه مشخص اکاونټ څخه یو بل مشخص اکاونټ ته ډیپازیټ کړو. کله کله داسې کېږي چې کوم مشتري زمونږ د خدماتو څخه استفاده کوي یا مونږ څخه سروس اخلي یا آیټم اخلي، هغه مونږ ته وایي چې یاره وروره زما د دغه ډیل چې تا سره ما شروع کړی دی تر اوسه پورې 2 میاشتې کېږي 3 میاشتې کېږي هر څومره چې کېږي، ما ته یو سټیټمنټ جوړ کړه، یو راپور غوندې ما ته راکړه چې ما تا ته په اول ځل باندې څومره پیسې درکړې دي، یا اولین خدمات یا انوینټري چې ما د تا څخه اخیستې هغه څه شی دی، څومره پیسې ما ته پیمنټ کړی، څومره پیسې ستا په ما باندې پاتې دي، دا ټول معلومات ما ته راکړه. نو بیا مونږ هغه دپاره څه کوو، سټیټمنټ جوړو. په سټیټمنټ کې دغه ټول دغه کسټمر ریلیټډ څومره اکټیویټیز چې دغه دلته راځي. کله کله داسې کېږي چې کله مونږ یو مشتري ته سټیټمنټ جوړ کړو، د هغه چارجز په هغه باندې اپلای کوو. نو که چیرې چارجز اپلای کوئ، بیا دې کمانډ څخه استفاده کوو. لاندې چې تاسو ګورئ امپلایي سنټر دی مونږ سره، دلته یو انټر ټایم دی چې مونږ کولی شو ویکلی ټایم شیټ او سنګل اکټیویټي چې زمونږ یو امپلایي زموږ یو کسټمر ته ترسره کړي هغه په کسټمر باندې چارج کو، دلته ریکارډ کو، وروسته بیا کسټمر ته انوایس جوړ کو او دغه څخه مونږ ریسیف پیمنټ وکړو. که چیرې ته غواړئ د کسټمر دپاره پیرول سروس په کویک بوکس کې انیبل کړي، ټرن آن پیرول سروس باندې به کلیک وکړئ، تاسو کولی شئ د دې نه پیرول سروس په کویک بوکس پروګرام کې فعاله کړئ. مونږ نشو کولی په مفته شکل باندې په عادي شکل د کویک بوکس د پیرول سروس څخه استفاده وکړو، مجبور استو مونږ په منول شکل باندې د کویک بوکس د پیرول سیستم څخه استفاده وکړو. یعنی پیرول سروس په کویک بوکس پروګرام کې مونږ په مفته یا رایګان شکل باندې استفاده نشو کولی. دې دپاره باید مونږ جدا ایکسټرا پیمنټ وکړو. لکه ما تاسو ته وویل چې که چیرې تاسو غواړئ کویک بوکس پروګرام کې ملټیپل سایټ فعاله کړئ، نو تاسو مجبور یاست انټیټ کمپنۍ ته ایکسټرا پیمنټ وکړئ د هغه دپاره تر څو تاسو د ملټیپل سایټ یا ملټیپل لوکیشن د سروس څخه استفاده وکړئ. دا هم په هماغه شکل دی. نو اوس د دې نه علاوه که چیرې تاسو وګورئ، بعضې دغه ایروز چې دي د یو سنټر نه بل سنټر ته تللی دي. یعنې څه معنا، امپلایي سنټر کې که چیرې تاسو وګورئ مونږ سره انټر ټایم دی، دې ځای نه یو تیر تللی انوایس ته، بیا د هغه څخه بل تیر تللی ریسیف پیمنټ ته، بیا سټیټمنټ او بیا سټیټمنټ چارجز ته. یعنې په دې معنا که چیرې زمونږ یو امپلایي زمونږ یو کسټمر ته یو اکټیویټي ترسره کوي، بیا مونږ د مغه اکټیویټي په رڼا کې یا بیس آن دت اکټیویټي مونږ یو انوایس جوړو چاته هغه کسټمر ته،
بیا د همغه انوایس په مقابل کې موږ د همغه کسټمر څخه پیسې ترلاسه کوو. که چیرې سټیټمنټو ته ضرورت شو سټیټمنټ جوړو او د هغه په مقابل کې کوم سټیټمنټ چارجز چې دي هغه کسټمر باندې اپلای کوو یا امپلیمنټ کوو باندې. په همدې شکل که چیرې تاسو وګورئ د کسټمر سنټر څخه یو تیر تللی دی پرچیز آرډر ته، یعنې وینډور سنټر ته تللی دی. کله کله داسې کېږي یو کسټمر زما څخه د یو جنس په کوټیشن واخلي او د هغه جنس بیا ماته آرډر راکړي. څه شی راکړي؟ آرډر راکړي. بیا موږ سره هغه جنس یا انوینټري موجود نه وي، موږ څه چل کوو؟ مستقیم خپل وینډور ته پرچیز آرډر کوو. چې کله ما پرچیز آرډر وکړو انوینټري مې ریسیو کړه، د هغه بل سیستم کې رسوم، هغه دپاره پی بل کوم. زه بیا تاسو پوه شئ په خبر باندې، پی بل کوم او بیا چل کوم خپل کسټمر ته انوایس جوړوم، د هغه څخه ریسیو پیمنټ کوم. دا هغه ګرافیکل ریپرزنټیشن د کویک بوکس د کاري محیطو چې تاسو ته مې تشریح کوو. تاسو پوه شئ په خبر باندې. د هغه په تعقیب که چیرې تاسو وګورئ دې خوا ته دغه چپ طرف ته د آیکنونه چې ګورئ دې ته لیفټ آیکن بار ویل کېږي. څه ویل کېږي؟ لیفټ آیکن بار. دا ډېر مهم بخش دی. اکثره وخت که چیرې ته غواړئ خپل د کمپنۍ سناپ شاټ وګورئ، لنډ د کمپنۍ په باره کې معلومات غواړئ، په کوم اکاونټ کې ما سره څومره پیسې دي، زما اکاونټ ریسیبل څومره دی، اکاونټ پیبل څومره دی، بانکي اکاونټونو کې ما سره څومره پیسې دي، بل ټرکر ګورئ څومره بیلونه دي چې مطلب مونږه تر اوسه د هغه پیمنټ نه دی کړی دی، څومره اوور ډو پیمنټ لرو، څومره بیلونه دي چې مونږ د هغه پیمنټ کړی دی، او څومره پرچیز آرډر اکټیولی موجود دي دلته، یا اوپن بل څومره دي او څومره بیلونه دي چې په مونږ باندې چارج او پیسې د هغه مونږ نه دي ورکړي. په همدې شکل انکم ټرکر ګورئ، کم کسټمر دی زما څخه قرضدار دی، څومره اسټیمیټس مونږ کسټمرانو ته جوړ کړي دي، څومره اکټیو سیل آرډر لرو مونږ، په همدې شکل نور موارد. کیش فلو ګورئ او په همدې شکل لاندې که تاسو راشئ ډېر نور آیکنونه دي. کسټمر سنټر خلاصول غواړئ، صحیح شوه. ګوره په دې کلیک کې کسټمر سنټر خلاص شو، په دې کلیک کې وینډور سنټر خلاص شو، په دې کلیک کې امپلای سنټر خلاص شو. نو دا لیفټ آیکن بار چې دی کله کله دلته وي کله نه وي، کله کله چې نه وي. که چېرې تاسو ویو ته راشئ ګورئ هایټ لیفټ آیکن بار، هغه آیکن بار څه شو؟ ختم شو. زه ورته چې بیرته هغه آیکن بار ما ته وښیه، خو کوم ځای کې وښیه؟ لیفټ کې وښیه. نو په دې خاطر دې ته وایي لیفټ آیکن بار، لیفټ کې راغی. که چیرې دا ته غواړې ټاپ کې دلته راشي ماته، نو بیا راشه ویو ته ورته دا ټاپ کې ماته وښیه دا آیکن بار. اوس ګور دا آیکن بار ټاپ ته راغی، زه ورته چې نه دا آیکن بار ماته لیفټ کې وښیه. نو دا چې تاسو ګورئ دې ته لیفټ آیکن بار ویل کېږي. زه راغلم بیا هوم پیج باندې مې کلیک وکړو. دې خوا دا چې ګورئ بعضې ایکسټرا کمانډونه دي چې مونږ تاسو ته ضرورت کېږي، مونږ کولی شو په وخت سره د دې څخه استفاده وکړو. دا بر چې ګورئ دا مونږ سره مینو بار دی، د کسټمر مربوطه مکمل څومره کمانډونه چې دي په کسټمر مینو کې دي، د وینډور مربوطه چې څومره دلته دي، د امپلوي مربوطه چې دي څومره دي، په همدې شکل نور موارد. نو راځو اصلي درس ته. اصلي درس اول زموږ دا دی چې څنګه کولی شو ملټیپل کرنسي په کویک بوکس پروګرام کې موږ فعاله کړو. ګورئ کله چې تاسو په کویک بوکس پروګرام کې ځان ته کمپنی فایل جوړوئ، په نورمال شکل باندې په کویک بوکس پروګرام کې یوه کرنسي فعالوئ او هغه کم کرنسي یو ایس ډالر وي، یعنې زمونږ هوم کرنسي یو ایس ډالر وي. اوس که چیرې تاسو وغواړئ ملټیپل کرنسي فعاله کوئ، فعالولی شئ. دې نه مخکې چې زه ملټیپل کرنسي فعاله کړم، اول غواړم تاسو ته دا معلوم کړم چې که چیرې ستاسو په کویک بوکس پروګرام کې ملټیپل کرنسي اکټیو یا فعاله نه وي، څنګه تاسو پوهیږئ؟ ګورئ که چیرې تاسو راشئ لیست مینو ته، دلته چارټ اف اکاونټ باندې کلیک وکړئ یا کنټرول ای کلیک کړئ. دا چې ګورئ دا زموږ ستاسو چارټ اف اکاونټ دی. په دې چارټ اف اکاونټ کې مونږ سره څو کالمونه دي، یو د نیم کالم دی، د اکاونټ نیم دی، بل ټایپ دی د اکاونټ، بل دغه بیلنس دی او بل اټچمنټ دی. کله چې زمونږ ستاسو په کمپنی فایل کې ملټیپل کرنسي فعال وي، دلته یو بل کالم د کرنسي په نامه باندې راځي، یعنې په دې معنی چې زمونږ ملټیپل کرنسي تر اوسه پورې فعاله نه ده زمونږ په کمپنی فایل کې. ولې؟ ځکه کرنسي کالم دلته مونږ سره نشته دی. نو کله چې ستاسو په کویک بوکس پروګرام کې ملټیپل کرنسي فعال نه وي، بای ډیفالټ ستاسو هوم کرنسي یا کم ټرانزیکشنونه چې تاسو ریکارډ کوئ هغه ټول چې دي په یو ایس ډالر باندې. ولې؟ ځکه دغه ورجن چې مونږ استعمالوو دا ورجن چې دی یو ایس ورجن دی او د یو ایس ورجن طبعا هوم کرنسي چې شي یو ایس ډي. او داسې هم کولی شو چې که چیرې مونږ لاړ شو کمپنی مینو ته
میک جنرال جنرال ته راشو دلته وګورئ که چیرې زمونږ ملټیپل کرنسي فعاله نه اوسي دلته نه دی یو بل ټکس باکس غوندې دی لکه د انټري نمبر او ډیټ غوندې په نوم د کرنسي چې د هغه ځینه مونږ کولی شو دغه د ټرانزیکشن مربوطه کرنسي مونږ انتخاب کو. نو اوس دا چې نشته په دې معنی چې زمونږ په کمپنی فایل کې ملټیپل کرنسي فعاله نه ده. نو اوس که غواړئ تاسو ملټیپل کرنسي فعاله کړئ دا زه کلوز کوم سکچل کوم راځم ایډیټ مینو ته. ایډیټ مینو کې دلته تاسو راشي یو کمانډ په نوم د پریفرنسز په دې کلیک کوم. دې کې ګورئ مختلف کمانډونه دي مختلف بخش دي خو په دې کې یو بخش دی په نوم د ملټیپل کرنسیز په دې باندې به کلیک کوئ. چې په دې باندې کلیک وکړو دلته یو بل کمانډ موږ سره په نوم د کمپنی پریفرنسز په دې باندې کلیک کوو. دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړو دلته اوس ګوره یو آپشن دی فعاله دی په چی شي کې په ټرک ملټیپل کرنسیز ان دس کمپنی فایل دلته څه انتخاب شوي نو آی یوز اونلی ون کرنسي یعنی په دې معنی چې مخکې د مخکې نه دا انتخاب شوی چې نه زه یوه کرنسي استعمالوم په کویک بوکس پروګرام کې او هغه یوه کرنسي چې ده یو ایس ډالر دی یعنی یو ایس ډي ده. خو که چیرې ته اوس غواړې ملټیپل کرنسي د یو نه زیات کرنسي په کویک بوکس پروګرام کې استعمال کې یعنی ستا بزنس داسې دی چې بعضې جنس ته په جاپانیز ین باندې اخلي بعضې جنس ته په درهم واخلي بعضې جنسونه ته په پاکستانی کلدار واخلي بعضې په انډین کلدارو باندې تاسو اخلي. نو دې لپاره ضرورت شي چې تاسو ملټیپل کرنسي فعاله کړئ. نو که چیرې غواړئ ملټیپل کرنسي فعاله کړئ نو تاسو په یس باندې کلیک کړئ. یس آی یوز مور دین ون کرنسي چې په دې هم کلیک وکړو کویک بوکس پروګرام داسې یو مسج ماته راکوي ماته وایي وروره یو آر اباوټ ټو ټرن آن ملټیپل کرنسي تاسو لګیا یاستئ کوشش کوئ چې ملټیپل کرنسي په کویک بوکس پروګرام کې اکټیویټ یا فعاله کړئ ټرن آن کړئ. خو دې ته متوجه اوسئ before you do read these important consideration دې نه مخکې چې دا کار ته وکړئ دا بعضې مهم کنسیډریشن یا معلومات دي یا توصیې یا انفارمیشن دي دا تاسو ولولئ. څه شی دي؟ اول یې لیکلي once you turn on multiple currencies in QuickBooks program you can turn it off. که چیرې تاسو ملټیپل کرنسي په کویک بوکس پروګرام کې فعاله کړه تاسو هغه بیا بیرته ټرن آف کولی نشي غیر فعال کولی نشي. دې ته متوجه اوسئ ځکه که چیرې تاسو یو ځل اشتباها ملټیپل کرنسي یس انتخاب کو دلته هم یس انتخاب کو بیا دا ډسیبل کیږي نه. په همدې شکل که چیرې تاسو یو ځل هوم کرنسي د یو ایس ډالر نه نن یو ایس ډي یا یو ایس کرنسي ته بدل کو بیا تاسو هغه بیرته چینج کولی نشي. بل ما ته وایي وروره کله چې تاسو ملټیپل کرنسي فعاله کړئ په کویک بوکس پروګرام کې you won't be able to use cash flow hub, QuickBooks Insight, income tracker, bill tracker, create batch invoice, batch delete یا wide transaction or advanced truck mileage. دغه کارونه تاسو په کویک بوکس پروګرام کې بیا نشئ کولی که چیرې تاسو ملټیپل کرنسي په کویک بوکس پروګرام کې فعال کړه. ګورئ مخکې تاسو ولیدل که نه دا بیل ټرکر کار کوي انکم ټرکر کار کوي دلته ما سره لیفټ آیکن بار کې پراته دي کیش فلو هب کار کوي. خو که چیرې زه یس انتخاب کړم ملټیپل کرنسي هم فعاله کړه دا ټول ختمیږي. په همدې شکل باندې اکثره کمانډونه کار نه کوي. په کویک بوکس هوم پیج کې ما سره یو بل بخش دی په نوم د انسایټ هغه هم کار نه کوي. ګوره کوم بخش دی زه دا نو انتخابوم دا مې کینسل کو هوم آیکن باندې مې کلیک وکړو تر څو هوم پیج ماته خلاص شي. دا ګوره انسایټ دا یو بل بخش د کویک بوکس د هوم پیج دی. دې کې ماته زما د مصارفاتو په باره کې عمومي معلومات راکوي د پی ان ال په باره کې تاسو پوه شئ په خبر باندې او هغه مونږ کولی شو بیا هغه فلټر هم کو د منت او د ایئر د کوارټر په اساس باندې. خو چې که چیرې زه ملټیپل کرنسي فعاله کړم دا کویک بوکس انسایټ هم کار نه کوي. راغلم چېرته ایډیټ ته پریفرنسز ته ورته یم وروره زه ملټیپل کرنسي فعاله کوم. راغلم کمپنی پریفرنس ته یس آی یوز مور دین ون کرنسي دلته مې بیا یس انتخاب کو ته مشکل نشته دا ټولې خبرې زما قبولې دي. یس مې انتخاب کو ملټیپل کرنسي څه شو فعال شو. خو یو بل کار پاتې دی. بل کار څه شی دی؟ ما ته وایي select the home currency you use in transaction. موږ په افغانستان کې اوسیږو. په افغانستان کې زموږ ټول حساب کتاب په افغانۍ باندې دی. یعنی په دې معنی زموږ کورنۍ کرنسي یعنی زموږ د ملک کرنسي افغانۍ ده. دغه ورژن چې زموږ تاسو استعمالو دا یو ایس ورژن دی. په امریکا کې د هغې هغه کورنۍ کرنسي یا هوم کرنسي څه شی ده یو ایس ډي ده یا یو ایس ډالر دی.
زه ورته چې هلکه زه خو په امریکا کې نه اوسېږم، زه په افغانستان کې یم، غواړم خپل هوم کرنسي د یو ایس ډالر څخه افغانستان افغاني ته واړوم. بله خبر دا ده چې کیدای شي تاسو په داسې یو انجو کې کار کوئ چې هغه ډونر تاسو څخه ریپورټ په ډالرو باندې غواړي، تاسو ته فنډ هم په ډالر درکوي او تاسو ریپورټ هم په ډالرو ورکوي، ځکه هغوی تاسو ته د ریکوایرمنټ کې دا لیکلي چې تاسو به موږ ته ریپورټ راکوئ په ډالرو باندې، په افغانۍ ماته ریپورټ مه راکوئ. نو په داسې حالاتو کې بیا موږ ضرورت نه لرو چې خپل هوم کرنسي د یو ایس ډالر څخه افغانۍ ته واړو. صحیح ده موږ په افغانستان کې اوسېږو، خو زه چې ریپورټ ډونر ته ورکوم هغه په یو ایس ډي باندې ورکوم، په ډالرو یې ورکوم، نو بیا ضرورت نشته چې زه خپل هوم کرنسي چینج کړم. خو په افغانستان کې زیاتره دولتي ادارات، زیاتره بعضې نور موسسات چې دي، انجوګانې چې دي، هغوی خپل ریپورټ ټول په افغانۍ باندې ورکوي ډونر ته. تاسو پوه شئ، کم فنډس چې ترلاسه کوي هغه هم په افغانۍ راځي ورته، او چې کم ریپورټ دوی ورکوي هغه هم په افغانۍ باندې ورکوي. نو په عموم کې زما مطلب دا دی که چیرې ستاسو ریپورټینګ په افغانۍ باندې تاسو به څه چل کوئ، تاسو به خپل هوم کرنسي افغانۍ انتخابوئ، که په ډالرو باندې ډالر به انتخابوئ په همدې شکل نور. نو زه ورته یم چې یاره نه، زما هوم کرنسي افغانۍ ده، زه ریپورټینګ چې دی ډونر ته یا دولت ته په افغانۍ کوم، نو زه غواړم چې هوم کرنسي د یو ایس ډالر څخه افغانۍ ته واړوم. راشئ دلته ګورئ موږ سره 4 کرنسیانې دي، په دې کې افغانۍ نشته. ویو مور کرنسي باندې کلیک کوئ، باره لاړ شئ، دلته ګورئ دې کې افغانستان افغانۍ انتخاب کوئ. دا چې انتخاب که ما ته وایي تاسو یو ځل دا په یو ټرانزیکشن چیز کې استعمالول غواړئ، بیا په دې کلیک کوئ. زه ورته چې نه، دا ما ته اکټیو که از ا هوم کرنسي، د نه وروسته چې څومره ټرانزیکشنونه زه کوم هغه کې زیاتره ټرانزیکشنونه افغانۍ دي. نو په دې خاطر زه غواړم چې دا میک اټ اکټیو کړم. په دې چې م کله کلیک وکړو بیا ما ته میسج راکوي، ګوره you are about to select a non-USD home currency افغانستان افغاني. بیا ما ته لاندې څه وایي، once selected this setting cannot be changed. Are you sure you want to select a non-USD home currency؟ زه ورته چې yes. ما ته وایي کله چې تاسو یو ځل هوم کرنسي چینج کړه د USD څخه بل کرنسي ته، هغه چې د هر ملک کرنسي اوسي، تاسو بیا هغه چینج کولی نه شئ. Are you sure you want to change؟ زه ورته yes. اوس څه چل کوم؟ اوکې باندې کلیک کوم، اوکې باندې کلیک. څومره صفحې چې موږ خلاصې کړي هغه به ټولې کلوز شي، او زموږ ستاسو په کمپني فایل کې به ملټیپل کرنسي څه شي؟ فعاله شي. او د ملټیپل کرنسي د فعالېدو ترڅنګ به زموږ هوم کرنسي هم د یو ایس ډالر څخه افغانستان افغاني ته واوړي. تاسو پوه شئ په خبر باندې؟ نو په دې شکل موږ تاسو کولی شو په کویک بوکس پروګرام کې ملټیپل کرنسي فعاله کړو. اوس که چیرې ته غواړې چې واقعا ملټیپل کرنسي فعاله شوې که نه ده فعاله شوې، مخکې موږ تاسو په دې خبرې وکړې. ګورئ اول ځل راځم کنټرول A کلیک کوم، یا راځم لیست چارټ اف اکاونټ باندې کلیک کوم. چارټ اف اکاونټ کې تاسو وګورئ دلته یو کالم په نوم د کرنسي اضافه شوی دی که نه دی اضافه شوی؟ اضافه شوی دی. مخکې ولې نه و؟ ځکه ملټیپل کرنسي موږ نه وه فعاله کړې. نو اوس یو کالم په نوم د کرنسي خپله فعاله شو موږ سره راغی، او د دې ټولو هغه کرنسي چې شی ده افغانۍ ده. څومره اکاونټونه چې موږ سره دي، که هغه ایکسپنس اکاونټونه دي، که هغه ایسټس دي، که هغه لایبلیټي ده، او که هغه اون اکویټي ده، د دې ټولو کرنسي ما سره افغانۍ ده، ځکه زموږ هوم کرنسي افغانۍ شوه. که چیرې تاسو هوم کرنسي ډالر واخلئ، ملټیپل کرنسي هم فعاله کړه او هوم کرنسي هم ډالر واخیسته، دلته به ټول تاسو ته یو ایس ډي یو ایس ډي یو ایس ډي راځي. تاسو پوه شئ په خبر باندې؟ بله خبر دا ده چې موږ هوم کرنسي د یو ایس ډالر څخه افغانۍ ته واړوله، دا په دې معنا نه ده چې موږ نشو کولی د ده نه وروسته ډالري اکاونټونه جوړ کړو، یا ډالري ټرانزیکشنونه، یا ایروز بانکي اکاونټونه جوړ کړو. زموږ بعضې بانکي اکاونټونه چې دي په ایرو باندې دغه نشو جوړولی. نه نه نه، تاسو کولی شئ د هرې کرنسي مربوطه ټرانزیکشنونه په کویک بوکس پروګرام کې استعمال کړئ یا ریکارډ کړئ، ځکه موږ تاسو ملټیپل کرنسي فعاله کړه. بل که چیرې ته غواړې چې معلوم کړي چې آیا ستاسو په کویک بوکس پروګرام کې ملټیپل کرنسي فعاله ده که نه ده فعاله، راشئ چېرته کمپني مینو ته، دلته چې راشئ میک جنرال انټریز ته راشئ، دلته وګورئ یو بل ټیکس باکس ما سره اضافه شوی دی د کرنسي په نامه باندې. دې ځای کې زه کولی شم د هغه ټرانزیکشن مربوطه کم کرنسي چې د هغه انتخاب کوم، چې دا ټرانزیکشن زه ریکارډ کوم دا د افغانۍ مربوط کیږي، که د ډالر مربوط کیږي، که د ایرو مربوط کیږي، یا په همدې شکل نور کرنسیانې.
نو دا په دې معنی چې زمونږ کویک بوکس پروګرام کې په دغه کمپنی فایل کې البته په دې کمپنی فایل کې هوم ملټیپل کرنسی څه شوه فعاله شوه، په همدې کمپنی فایل کې ملټیپل کرنسی فعاله شوه. که چیرې ته بله کمپنی فایل جوړ کړې په همدې کویک بوکس پروګرام کې هغه کې بیا بای ډیفالټ ملټیپل کرنسی ډسیبلی ټرن آفي او هوم کرنسی څه شي US ډالري. دا داسې نه ده چې ما دلته ملټیپل کرنسی فعاله کړه ټولو کمپنیانې چې زه جوړوم په هغه ټولو کې به ملټیپل کرنسی فعاله وي، نه داسې نه ده. هر یو کمپنی دپاره به تاسو جدا جدا سیټنګ کوئ. اوس که چیرې زه راشم چیرته ایډیټ ته راشم، پریفرنسز ته راشم، بیا ملټیپل کرنسی ته راشم، کمپنی پریفرنسز ته زه دې کې چینجز راوستی شم، ملټیپل کرنسی ډسیبل کولی شم، ټرن آف کولی شم، نه هوم کرنسی زه چینج کولی شم، نشي چینج کولی وروره، ځکه چې کله مونږ دا انیبل کوله ټرن آن کوله ماته میسج راکړه چې ګوره دې خبرې ته دې پام وي چې تا ملټیپل کرنسی انیبل کړه بیا ډسیبل کولی نشي، هوم کرنسی تا چینج کړه بیا بیرته چینج کولی نشي. زه ورته چې مشکل نشته، صحیح ده. نو ملټیپل کرنسی مونږ تاسو څه کړه فعال کړه. د نه وروسته که چیرې مونږ وینډور رسو، که چیرې مونږ کسټمر رسو، که چیرې مونږ تاسو بانکي اکاونټونه رسو، که چیرې مونږ تاسو یو ټرانزیکشن ثبت کوو، که هغه د ایکسپنس مربوط کیږي، که هغه د انکم مربوط کیږي، که هغه د ایسټس لایبلټي یا د اونر اکویټي مربوط کیږي، مونږ کولی شو د هغه دپاره مختلفې کرنسیانې په کویک بوکس پروګرام کې انتخاب کړو. زمونږ ستاسو د کرنسي مربوطه خبرې لا تر اوسه پورې ختمې نه دي، صحیح د کرنسي م فعاله کړه. بل کار چې کوو څه چل کوو، ګورې زه چې کله راځم دلته یو ټرانزیکشن چې ثبت کوم د جورنال د طریق نه، دلته ماته افغانۍ هم راوړي، کاناډایي ډالر هم راوړي، ایرو هم راوړي، جاپنیز ین هم راوړي، US ډالر هم راوړي. زه ورته یم چې یاره وروره زما په دا بزنس کې چې زه په حیث د رئیس د مالي یا مدیر د مالي یا امر د مالي کار کوم، ما سره یو افغانۍ پکارېږي، یو US ډالر پکارېږي، دا نور کرنسیانې زما نه دي پکار، وروره دا ختمې کړه، هسې ناق ځای نیولی دی. څه چل کوم، راځم کمپنی مینو دلته چې راغلمه دلته منیج کرنسی ته به راشئ. منیج کرنسی ته چې راغله دلته ګوره مونږ سره یو کمانډ دی په نوم د کرنسي لیست، په دې باندې به کلیک وکئ. چې په دې م کلیک وکړو دلته خدای بلا کرنسیانې دي، کم کرنسي چې چلیپاو نه لري په دې معنا دا مونږ سره اکټیف ده. نو دا ګوره افغانستان افغانۍ اکټیف ده ما سره، په همدې شکل ګورئ کاناډایي ډالر اکټیف دی او په همدې شکل نور. زه ورته یم چې یاره دا یو دانه پیدا کول ډېر وخت غواړي. زه ورته یم دغه کم کرنسي چې اناکټیف دي دا ګوره چلیپا لري، دا د دې سکرین نه ختم که ماته، دلته ماته مخې انکلود کوئ ما ګوره دلته یو کمانډ دی انکلود اناکټیف. زه ورته یم چې نه، نو هغه نور کرنسیان څه شوې ختمې شوې، هغه اناکټیف کرنسیانې ورکې شوې، ځکه مخکې انکلود وې تا دا کلیک کړی، نو اوس د دې نه کلیک لرې که هغه ختمې شو دی ځینې دلته ماته نه انکلود کوي، ماته نښې ایکسکلود کوي دی ځینه. اوس ماته نه کاناډایي ډالر پکار دی، نه یورو پکار دی، نه جاپنیز ین پکار دی. په دې باندې زه رایټ کلیک کوم، دا اناکټیف کوم، ډیلیټ کوئ به نه. ګوره ښه کوشش وکئ کم اکاونټ چې په چارټ اف اکاونټ کې تاسو پوهیږئ اوس دپاره ماته نه پکارېږي، کیدای شي آینده کې پکار شي، هغه به نه ډیلیټ کوئ، هغه به اناکټیف کوئ. کم کرنسي چې تاسو ته اوس نه پکارېږي هغه تاسو ډیلیټ کوئ ما اناکټیف کوئ. کم آیټم چې تاسو ته اوس نه پکارېږي هغه که انوینټري پارټ اوسي، سروس آیټم اوسي، ډیلیټ کوئ ما اناکټیف یې کوئ، بیا کیدای شي آینده کې تاسو ته ضرورت شي. که چیرې م ډیلیټ کو بیا نو مجبور هغه آیټم دی، که هغه کرنسي، که هغه انوینټري پارټي، که سروس آیټم هر څه هغه مجبور د سر نه جوړ کړئ، تاسو لپاره یو جنجال دی. پوه شئ په خبر باندې. یو بل شی غواړم تاسو ته یادور شم، که چیرې تاسو یو اکاونټ په یو ټرانزیکشن کې استعمال کړئ تاسو هغه ډیلیټ کولی نه شئ. که چیرې تاسو یو آیټم په یو ټرانزیکشن کې سیو کړئ، یوز کړئ، بیا تاسو هغه ډیلیټ کولی نه شئ، هغه اناکټیف کولی شئ. ځکه که چیرې ډیلیټ شو، مثال یې وایم هغه ستاسو کوم فاینانشل سټیټمنټس چې دي، که هغه بیلنس شیټ دی، که انکم سټیټمنټ دی، که کیش فلو سټیټمنټ دی، هغه ټولو کې چینجز راځي، نو هغه ریپورټ ستاسو غلط کېږي. په دې خاطر کویک بوکس موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ هغه کم آیټم، که هغه سروس آیټم وي، که انوینټري پارټ یا کم اکاونټ چې په ټرانزیکشن کې استعمال شوی هغه موږ ډیلیټ کړو. صرف موږ ته دونه اجازه راکوي چې هغه اناکټیف کړو. نو زه څه چل کوم، راځم ورته میک کرنسي اناکټیف، په دې م رایټ کلیک کوم، میک کرنسي اناکټیف، په دې م رایټ کلیک کوم، میک کرنسي اناکټیف. دوه کرنسیانې پاتې شوې، یو افغانستان افغاني شوه، بل US ډالر شو. افغانستان افغاني زمونږ هوم کرنسي ده. بله خبر دا ده څنګه ته پوهېږې چې دا زما هوم کرنسي ده. که چیرې زه په د افغانستان افغاني باندې ډبل کلیک وکړم، دې ځای کې نه دی، دې ځای کې مونږ داسې د چینجز دپاره څه
کمانډ شي نه لرو. خو که چیرې زه پر بل کرنسي باندې کلیک وکړم US ډالر باندې له ډېر آپشن راځي. دا په دې معنا چې دا زمونږ هوم کرنسي نه ده. او همیشه په کویک بوکس پروګرام کې سره رقم کیږي فارین کرنسی ته کولای شي دغه لپاره ایکسچینج ریټ مشخص کې از هوم کرنسی. یعنی په دې معنا یو US ډالر 100 افغانۍ کیږي، یو ایرو 100 افغانۍ کیږي، یو انډین روپی 100 افغانۍ کیږي. داسې مونږ کولی شو. داسې نه شو کولی چې ورته وایي چې وروره یو افغانۍ 100 ډالره کیږي. که چیرې زمونږ هوم کرنسي افغانۍ دا کار مونږ نشو کولی چې مونږ ورته وایو چې یو افغانۍ 100 ډالره کیږي، 100 ایرو کیږي، 100 انډین روپیز کیږي یا 100 پاک روپیز کیږي. دا مونږ نشو کولی. تاسو پوه شئ په خبر باندې. یعنی فارین کرنسي دپاره په هوم کرنسي باندې مونږ ایکسچینج ریټ تعینوو. خو که چیرې داسې اوسي چې زمونږ هوم کرنسي US ډالر اوسي بیا مونږ داسې ویلی شو چې یو افغانۍ 100 US ډالر کیږي. دا کار کولی شو مونږ تاسو پوه شئ په خبر باندې. نو راځم په دې US ډالر باندې کلیک کوم. چیرې د نن ورځ دپاره تاسو غواړئ چې ایکسچینج ریټ مشخص کړئ. چې مشخص کړئ ایکسچینج ریټ. نن 28 تاریخ ته په دې کلیک کړئ یا دې ځینې منولي خپله انتخاب کړئ، مشکل نشته. دې ځای کې ایکسچینج ریټ انتخاب کړئ. که چیرې تاسو وایئ چې یاره استاد مونږه تقریبا دا بزنس چې شروع شوی دی دا د 8مې میاشتې 20 تاریخ نه شروع شوی، یعنې د اګست په 20 تاریخ باندې زمونږ دا بزنس شروع شوی دی. د دې تاریخ په جریان کې مونږه زیاتره آیټمونه یا سرویس چې مونږه پرووایډ کړي خلکو ته یا خلکو مونږ ته وینډور مونږ ته پرووایډ تهیه کړي دي. صحیح شوه. د وینډور څخه مونږ سرویس یا آیټم ترلاسه کړی دی دا په فارین کرنسي US ډالر باندې دي. نو تاسو څه چل کوئ هغه د پریویس ډیټ کم تاریخونه چې دي دغه هر یو دپاره به تاسو ایکسچینج ریټ مشخص کوئ. ځکه هغه ټرانزیکشن خو به تاسو په کویک بوکس کې رسوئ. اوس چې دا تاسو رسوئ نو د هغه تاریخونو دپاره به تاسو ایکسچینج ریټ مخکې نه مشخص کوئ. که چیرې مشخص نه کړو هغه وخت هم کولی شي کله تاسو ټرانزیکشن ریکارډ کوئ هلته هم کولی شي. خو ښه خبرداره چې مخکې نه تاسو دا مشخص کړئ. ځکه د تېرو ورځو ایکسچینج ریټ خو ټول ته معلوم دی. پرونه ورځ یو ډالر په 100، یو ایرو 100 افغانۍ کېدله، یو ډالر 100 افغانۍ کېدله. نو که چیرې دغسې حساب وي تاسو به څه چل وکئ هغه پریویس ډیټس چې کوم دی هغه به تاسو انتخابوئ. 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 28. نن 28 دی. زه ورته یم یاره په دغه 20 تاریخ باندې یو ډالر تقریبا 80 افغانۍ کېدله. په دې بل تاریخ باندې 68 افغانۍ کېدله یو ډالر. په دې تاریخ باندې 69 افغانۍ کېدله. په دغه تاریخ باندې تقریبا 80 افغانۍ کېدله. په دې باندې 80.50 کېدله. په دغه شکل به تاسو چل کوئ خپل هغه د تیر تاریخونو ټول ایکسچینج ریټ به مشخص کوئ یو دانه. نن څومره دی ته چې یاره نن 68 دی مثال په طور. د دې ښه والی څه دی؟ کله چې زه اوکې باندې کلیک وکړم اوس چې کله زه یو ټرانزیکشن ثبت کوم دغه تاریخونو مربوطه ګوره دا مې کلیر کړو سر نه دلته راغلم. زه ورته یم زه یو ټرانزیکشن ثبت کوم د ډالر مربوطه. که چیرې افغانۍ واخلې ګوره دا ایکسچینج ریټ ډسیبل ولې؟ ځکه یو افغانۍ مساوي د یو افغانۍ سره کېږي. چیرې زه څه چل وکړم دلته راشم دې ځای کې US ډالر انتخاب کړم نو ګوره ما ته اټومیټیکلي هغه ایکسچینج ریټ هم ښیي. دا چې چون ما نن تاریخ اخیستی دی نو ځکه ما ته 68 ښیي هلته مونږ 68 ورکړه. خو که چیرې زه لاړ شم ورته یم چې یاره د 26 تاریخ ایکسچینج ریټ څه وایي 80 دی. که چیرې زه ورته یم چې یاره د 20 تاریخ ایکسچینج ریټ ما ته وښیي 80 دی. د 21 وښیه 68 دی. د 22 وښیه 69 دی. نو بیا تاسو کولی شئ هغه ریلیونټ ټرانزیکشن دلته څه کوئ دغه ایکسچینج ریټ په نظر کې نیولو سره هغه تاسو ریکارډ کړئ. پوه شئ په خبر باندې. نو په دې شکل موږ تاسو چل کوو په کویک بوکس پروګرام کې ملټیپل کرنسي فعاله کوو. کلاس څه دپاره فعاله کیږي، څنګه فعاله کیږي، څنګه کار کوي. ګورئ بیا راغلم کویک بوکس پروګرام ته. که چیرې تاسو راشئ کمپنۍ ته او دې ځای کې تاسو میک جنرال انټریز ته راشئ. کله چې تاسو یو ټرانزیکشن ثبت کوئ دلته که چیرې مونږ کلاس انیبل کړی دلته یو بل کالم راځي د کلاس په نامه باندې. بیا مونږ کولی شو دغه کلاس څخه په استفاده د دغه ټرانزیکشن هغه نوعیت مشخص کړو چې دغه ټرانزیکشن د کوم پروجیکټ مربوط کیږي. نو اوس ولې دلته نشته هغه کالم لکه د کرنسي غوندې؟ ځکه چې مونږ انیبل کړی نه دی، کلاس نه دی جوړ کړی.
که چیرې تاسو راشئ لیست ته دلته وګورئ موږ سره د کلاس په نامه باندې کوم آیټم شته نشته دی. ولې؟ ځکه ډیسیبل دی. نو که چیرې تاسو کلاس انیبل کول غواړئ راشئ چیرته بیا ایډیټ مینو ته راشئ بیا پریفرنسز ته راشئ. دا ځل څه چل کوو راځو اکاونټینګ ټاب ته. اکاونټینګ ته چې راغلی کمپنی پریفرنسز ته راشئ. ګورئ دلته یو کمانډ دی په نوم د یوز کلاس ټرکینګ فور ټرانزیکشن. که چیرې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ د هغه نه وروسته اوکې کلیک کړئ موږ سره به څه چلو شي کلاس به فعال شي. څنګه پوهېږئ چې کلاس فعال دی؟ راشئ لیست ته چې راغلی دې کې وګورئ کلاس لیست موږ سره فعال شو که نه شو فعال؟ بالکل. اوس که چیرې زه لاړ شم کمپنی مینو ته او میک جنرال انټریز ته راشم دلته تاسو څه وګورئ کلاس په نامه کالم موږ سره فعال شو که نه شو فعال؟ بالکل فعال شو. دې ځای کې موږ کولی شو دغه ټرانزیکشن مربوطه کلاس انتخاب کړو. اوس ولې چې نشته؟ ځکه موږ کم کلاس نه دی جوړ کړی. کلاس څنګه جوړېږي؟ راشئ لیست ته چې راغلی فکر وکړه ما یو 2 پروجیکټ یې واخیستلی. یو د پبلک اویرنس د ایچ آی وي په باره کې دی، یو وومن کپاسټي بلډینګ په باره کې دی. نو زه څه چل کوم 2 دانې کلاس دلته جوړوم. راغلم رایټ کلیک مې وکړ نیو مې انتخاب کړو. زه ورته چې یو کلاس جوړوم پبلک اویرنس اباوټ ایچ آی وي. خیر سپیلنګ که کوم ځای اشتباه کېږي هغه پسې ګرځېم. بیا مې نیکسټ کلیک کړو. بل راځم لیکم چې وومن کپاسټي بلډینګ. دا یو بل پروجیکټ دی. که چیرې مشخص یو ولایت دپاره یې تاسو کولی شئ مثلا کی بی ایل ولیکئ کابل دپاره اوکې کلیک کوئ. نو دا 2 دانې کلاسونه ما جوړ کړ. اوس چې کله زه پیسې ترلاسه کوم د یو خارجي ډونر څخه او هغه د دغه پروجیکټ مربوط اوسي نو زه به دا کلاس انتخابوم. ورته چیرته انتخابوم؟ کله چې دلته راشم جورنال ته جورنال کې یو ټرانزیکشن ریکارډ کوم ما پیسې ترلاسه کړې. دا پیسې د کوم پروجیکټ مربوط کیږي چې تاسو د ډونر څخه ترلاسه کړئ؟ د پبلک اویرنس اباوټ ایچ آی وي یا وومن کپاسټي بلډینګ. په همدې شکل چې کله موږ مصارفات درج کوو ریکارډ کوو ایکسپنس ریکارډ کوو دلته به تاسو مشخص کوئ چې دا ایکسپنس د کوم پروجیکټ مربوط کیږي. نو کله چې دا کار تاسو وکړو بیا تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ راشئ ریپورټ ته کمپنی فاینانشل ته پی ان ایل ته راشئ یا پروفیټ اینډ لاس ته او دا بیا کسټمایز ریپورټ ته راشئ فلټر ته او دا د کلاس په اساس باندې فلټر کوي. ما ته یا ته ورته وایي چې یاره ما ته د پبلک اویرنس اباوټ ایچ آی وي کلاس مربوطه څومره انکم او ایکسپنس دی هغه ما ته وښیه. یا په همدې شکل باندې تاسو ورته وایي چې د وومن کپاسټي بلډینګ چې په کابل کې موږ دا امپلیمنټ کوو د دې مربوطه څومره انکم چې ما ترلاسه کړي څومره ایکسپنس ما کړي دا ما ته وښیي. بیا به تاسو دا ورته انتخابوئ. نو تاسو ته به هغه سپیسیفیک پروجیکټ یا کلاس ریلیټډ کوم ټرانزیکشن چې دي هغه به موږ ته ښیي. زه څه کوم اسکیپ کلیک کوم دې صفحې نه وځم اسکیپ کلیک کوم دې ځای نه وځم دې ځای نه وځم. تاسو پوه شئ په خبر باندې. د کلاس استفاده دلته کېږي. بیا موږ تاسو انشاءالله په کلاس باندې په تفصیل سره خبرې کوو. بل ملټیپل سایټ دی. ملټیپل سایټ د کوم ځای نه فعاله کېږي څنګه کار کوي؟ را به شئ چېرته بیا به راشئ ایډیټ مینو ته پریفرنسز ته به راشئ. دلته وګورئ موږ سره یو بخش دی په نوم د آیټمز ان انونټري. چې دا ملټیپل سایټ د آیټمز او انونټري مربوط کېږي نو دلته به راسئ. بیا به راشئ کمپنی پریفرنس ته دلته چې راغلی ګورئ اډوانس انونټري سیټنګ دی په دې باندې به کلیک وکړئ. دا اوس کار نه کوي. ولې کار نه کوي؟ ما مخکې تاسو ته وویلې چې دا صرف په ټرایل ورژن کې کار کوي او یا به تاسو د دپاره لایسنس پرچیز کوئ جدا پیمنټ به کوئ. نو موږ خو دونه توانایي نه لرو چې دا کار وکړو. مونږ د کرک ورژن څخه استفاده کوو. په کرک ورژن کې دا شی کار نه کوي. نو دا به انشاءالله په بل لیکچر کې زه څه چل وکړم دغه کرک ورژن به ریموو کړم ټرایل ورژن به انسټال کړم او په هغه باندې به تاسو ته انشاءالله کار وکړم. نو دا زموږ ستاسو د نن ورځې درس.